د لوګر اوسېدونکي د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو عملیاتي پرمختګونو او لاسته راوړنو هرکلی او ملاتړ کوي او زیاتوي چې افغانانو تل اشغالګرو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي. ځواکونو سره دغه غواړم دغه روزم د الله جل په رضا لپاره نیولې دغه غواړو چې الله دې توفیق درکړي موږ یې تاسې په څنګ کې ولاړ یو همیش ولاړ یو. د دوی د دشمنۍ عملیاتو سر په سر سترګو یې منو او موږ هر اقدام ترته آماده یو ځکه یو ورې نه ده دوه ورې نه دي دا څو ورې په افغانستان باندې دوی تجاوز کړی ده حتی دا اوس ما مجهزه کې زه هر څه ترته آماده یم. دغه راز د لوګر اوسېدونکي د هیواد او خاورې ساتنه او شرعي اصل بولي او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت تر څنګ د هر اشغالګر پر وړاندې ښه په میړانه سینه سپر کړې ده. تر خوشحاله یو له اسلامي امارت څخه چې دوی داسې په غاښ ماتونکي جواب ورکړي داسې سختو شرایطو کې. پاکستان حکومت ته دا پیغام لرو چې د پردی په خوله دې نه ځي او د لاس روپۍ لپاره د خپل ځان نه خرابوي. چطور ما خیلی اطمینان ما صحیح سر امارات اسلامی که امارات اسلامی از هر نقطه ملک ما از جای ما دفاع میکنه او ما خودم انشالله که آماده هستیم خودم هم انشالله که هر وقت باشه هر روز باشد سر ما چی شود مقامات میکنه انشالله کتیش. د لوګر اوسېدونکي پر هیوادوالو غږ کوي چې د تیر شل کلن اشغال په څیر دي په ملي یووالي سره د پاکستاني پوځي رژیم د اوسني اشغال پر وړاندې له خپلو ځواکونو سره ودرېږي او ښه په نره دي د خپلې خاورې او ملت دفاع وکړي.